حدیث شریف کې راځي داسې یو خبر را یاد شوه یو څو کسان دي وایي د هغې دعا نه قبلېږي یو څو کسان دي وایي د هغې دعا نه قبلېږي یو هغه سړی چې دی همیشه غیبت کوي څه کوي غیبت کوي پردی سپکې سپورې وایي داسې خبرې کوي په مجالسو کې چې بل پې خفه کېږي د دې سړي دعا نه قبلېږي زموږ دعا به قبوله شي داسې مجلس شته چې په هغې کې غیبت نه وي تاسو ته پته نشته د داسې خلکو دعا نه قبلېږي درېیم قوم چې د هغې دعا نه قبلېږي هغه چې د هغې ښځې بهر روزي د کور نه فیشن کوي بهر روزي الذین یلبسون نساءهم الخلخال هغه خلک چې هغې خپل زنانو ته سا چوي انکلیټ ورته وایي او بریسلیټ ورته وایي لاس ته چې خپو ته چې شړنګه شړنګه چې کوي دا چې کم سړي خپلو ښځو ته اچوي او بیا بهر روزي کور کې دننه نه کور کې دننه پرفیوم ولې جایز دی کور کې دننه بریسلیټ هم اچولی شي انکلیټ هم اچولی شي دا ټول څیزونه اچولی شي هغه خلک چې هغې خپلې ښځې بهر راوباسي او په فیشن کې راوباسي د دغې قوم دعا چېرته هم نه قبلېږي او د هغې قوم دعا نه قبلېږي کوم قوم چې د یو بل سره حسد کوي څه کوي یو بل سره حسد کوي داسې قوم دعا نه قبلېږي په ارام کښېنئ دعاګانې مواګانې نه قبلېږي هله قبلېږي چې کله دا درې خبرې مونږ ځان نه وباسو ښه نو هغه چې په لار روانې ښځه په لار روانې هغه پرفیوم یې لګولی چې چا پلار بسې پرفیوم ولګوي بلکې په یونیورسټۍ کې کله ناکله داسې کوي که نه په یونیورسټۍ کې چې په پرس کې ورسره وړوکې شانتې پرفیوم یې ساتلي زر راوباسي زر زر ځان ته وکړي چې په لاره څوک را روان وي بس هغه بوی مخصوص کړي که اپر سپری لګولې ده نبي علیه صلات وسلام وفرمیل ابو داود شریف کې روایت دی کومه زنانه چې د کور نه بهر وځي او دې پرفیوم ولګو عطر یې ولګول خوشبو یې ولګوله دا غټه زناکاره ده څه ده غټه زناکاره ده نبي علیه ابو داود کې روایت دی ډایجسټ ته نه وایم نه د مشرق اخبار وایم نه د پاکستاني سیاست چېړم د داسې قوم مونځ پرېږدي په قص باندې د دې د قتل اجازت دی څه او ځکه امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه فتوا ده چې کوم انسان په قص باندې یو مونځ پرېږدي دا دین اسلام نه خارج دی کافر دی زموږ مذهب نه دی امام ابو حنیفه امام احمد ابن حنبل مسلک دا دی دغه چې کوم د سعودي عرب چې کوم مسلک دی هغه سوی چې انسان په قص باندې یو مونځ پرېږدي کافر دی امام شافعي رحمت الله علیه هغه په دغه حدیث باندې عمل کوي چې مونځ پرېښود په قص باندې بس دا کافر شو قتل یې کړي قتل دا دغه قانون دی باقاعده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي نه داسې خبره نه ده حدیث کې چې راځي چې یو سړی په مونځ باندې هغه کافر کېږي نو دې دا مطلب دی چې د عمل د کفر عمل دی ځکه په مسلمان او په کافر کې فرق څه شی دی هغه مونځ دی بار بار تاسو دا وایي د مسلمان بنده کې او په کافر کې فرق څه شی دی د مونځ دی ځکه کافر هغه د الله عبادت نه کوي مسلمان څه کوي هغه د الله عبادت کوي الله خپل رب ګڼي دغه یا نور ډېر څیزونه دي یا احادیث مبارکو کې دا راځي چې کوم سړی د هلکانو کارو کې دا قتل کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دغه کې د قتل سزا نه ذکر کوي خو امام شافعي هغه څه وایي چې قتل یې کوي قتل دا ځان وکوستوي زمونږ په مسلک کې او زمونږ په مذهب کې چې کوم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی نه په هغې کې اجازت صرف د دغې څلورو کسانو دی چې قانون بدیله د قتل سزا ورکوي او دا نور چې احادیث مبارکو کې راځي دغې سزا هغه زموږ په مسلک او زموږ په مذهب کې نشته د امام شافعي او د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په مسلک کې دغه شته دا خو یوه خبره شوه دویم دا چې الله جل شانه خبره واضحه شوه یو انسان ما قتل کوي یو که حق بیا قتل کوي بر نه حق نشي قتل کولی انسان یو عجیبه خبره ده چې اول د زنا تذکره کوي زنا غلط کار دی بیا وروسته د قتل تذکره حالانکه قتل د زنا نه غټه ګناه ده مخکې قتل به کار وروسته زنا به کار و ترتیب داسې وي چې شریعت څونه مطالعه وکړي هغه همدغه شان الله جل شانه اول زنا ذکر کوي زنا غلط کار دی نه ځان وساتئ وروسته د قتل تذکره کوي مسلمان انسان ما قتل کوي دا ولې وجه ده الله مخکې د زنا نه منع فرمایله نو چې زنا نشوه نو خو نکاح شوه که نه زنا الټه څه شی دی خو نکاح ده که نه یو جایز طریقه ده نو چې جایز طریقه کله وشي نو بیا به اولاد پیدا کېږي که نه اولاد یو بهترین انسان پیدا شي اوس د هغې بهترین انسان د قتل نه الله منع وفرمایه د یو سړي وجود به وي نه د هغې نه پس به قتل کړي یو سړي وجود نه وي څه به قتلی نو په زنا کې خو مونږ وي چې وجود انساني ختمېږي نو الله جل شانو اشارتاً دا وفرمایل چې اوس طریقه دار ته نکاح وکړه نکاح نه پس که انسانان پیدا شي انسانان مه قتل کوه خبر آسان ځکه دا ترتیب الله جل شانو ذکر کړی نو ولا تقتلوا النفس تاسو نفس مه قتل کوئ نفس هر ژوندي څیز ته وایي څه ته هر ژوندي بلا وجه به دا کارونه ته نه کوې څه څیز اجازت شریعت ورکړی بالکل ټیک الله جل شانو تعالی د ښکار اجازت ورکړی ټیک ده خو بلا وجه ته یو څیز نشي مړ کولی یو ضروري څیز دی هغه ته مړ کولی شي د هغې شریعت ته ضروري څیز د مړ کولو د هغې نه اجازت ورکړی حالانکې ژوندی څیز دی دغه شان ستا د ضرورت کم څیز دی مختلف څاروي قتل کوو که نه د هغې هم الله جل شانو اجازت ورکړی د دې نه علاوه یو داسې ځناور او هر هغه زنده سری چې هغه په دنیا کې هغه اوسېږي ژوند کې او ستاسو فایده په هغې کې نشته د هغې په قتل کوي تا ته اجازت نشته خبره اسانه شوه